د کورونا ځپلو هیوادونو څخه ښه خبرونه. ویډیو وګورئ. په ویډیو کې به په ډیر څه پوه شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کورونا ځپلو هیوادونو څخه ښه خبرونه. په نړۍ کې د نوي کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر 1,300,000 اوړي. د مړو شمیر بیا د 70,000 څخه زیات شوی دی. خو د دې روانې فاجعې د منځ څخه ځینې ښه خبرونه هم شته دي. په ټوله کې 271,000 کسان د نوي کورونا وایرس د ناروغۍ څخه روغ شوي دي او ورسره ځینې هیوادونه ورو ورو بیرته نورمال ژوند ته را روان دي. د جرمني حکومت د پلان له مخې به دغه هیواد د دې میاشتې د 19 څخه وروسته ورو ورو په تدریجي ډول نورمال ژوند ته را واوړي. په هسپانیا کې بیا د دې وایرس د خپراوي سرعت کم شوی او ترڅنګ یې د مړو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د ناروې حکومت خبر ورکړی دی چې نوی کورونا وایرس یې په دغه هیواد کې تر کنټرول لاندې راوستلی دی. په ناروې کې د نوي کورونا وایرس په وړاندې نیول شوي تدابیر هم کم دي او اوس دغه هیواد د حکومت وایي چې نوی دا وایرس کنټرول کړی دی. په ناروې کې همدا اوس د یو ناروغ کس څخه روغ کس ته د نوي کورونا وایرس د انتقال سلنه د 1 څخه تر 7% ته راټیټه شوې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزیر وویل چې دا په دې معنی ده چې کورونا وایرس یې کنټرول کړی دی. که دغه ویډیو مو خوښه شوې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت مننه. ژوندي اوسئ.